او د ټولو ملګرو ته ویم خاص کر کم خلق چې هغې سوشل میډیا استعمالوي، کم خلق چې هغې د بل خلاف په هر میدان باندې آواز پورته کوي بغیر د دلیل نه، بغیر سره جواز نه، دا هغې له مزه ورکوي، دا هغې له خوند ورکوي چې مسلمان خفه کم زه، مسلمان ته تکلیف ورسوم، مسلمان باندې الزام زه ولکوم، د مسلمان زړه ته زه درد ورسوم، هغې دې په کولاو غوږونه واوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي یزید بن شجره الرهاوی رضی الله عنه، امام حاکم المستدرک کی دا روایت نقل کړي به اسناد صحیح الاسناد روایت. یزید بن شجره الرهاوی رضی اللہ عنہ یو پیر یو جہاد میدان کے صحابہ کرام ته خطاب کو، چونکہ دے امیر د لخر دے په شام کې الته یو ځای کې معرکه کې د معاویه رضی اللہ عنہ ر طرف ته امیر مقرر شوی دی، هغه ته یو خطاب کوي، بیان کوي، خپل لخر ته وګت بیان کړی دی او بیان ز ټول نقل کوم، دلته صرف مقصودی جمله نقل کومه. خلکو ته سوي، خلکو ته وایي انکم مکتوبون عند الله باسمائکم وسیماکم. اے خلکو ګوره تاسو د الله په نزد لیکل شي وي، ستاسو نمونه لیکل شي، ستاسو نخي لیکل شي دي، ستاسو خایس او بشکلیم لیکل شي دا، ونجواکم ستاسو جرګیم لیکل شي دي، ومجالسکم ستاسو مجلسونم لیکل شي، فلان فلانی ځای کې کینی پاتې وغیرہ دا ارس لیکل شوی. دا حدیث واورئ، په غور سره واورئ. فاذا كان يوم القيامه، نو کله چې ورځ د قیامت شي، قیل یا فلان هذا نورک، ورځ د قیامت چې کله قائم شي اعلان بکیدلی شي، یا فلان اے پلان کیا هذا نورک، دا ستا رڼا د وایله، و یا فلان لا نور لک، بل کس ته آواز کیږي یا پلانیا ستا رڼا ګورې نن نشته دلته. بیا وی وَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَاحِلًا كَسَاحِلِ الْبَحْرِ، د جهنم یو غاړه شته دی لکه د دریاب چې څنګه غاړه ده، د جهنم غاړه شته دی لکه څنګه چې د دریاب غاړه ده. فی هوام وحیات، پای کې حشرات دي، زندسر دي پکې، ماران دي پکې، کل نخلی دو کجور پشان ته دنګ دنګ ماران دي پکې، وعقارب کالبغال، او لړمانان پکې دي د قشرو پشان ته غټ غټ. فاذا استغاث اهل جهنم، وای کله چې را جهنميان پر یاد وکي الله ته چې الله منګ ردی مصیبت ته اخلاص کا. فاذا استغاث اهل جهنم، کله چې پر یاد وکي جهنميان ايخفف عنهم، شديول العذاب لك آسان کلیش، درخواست پوي کی الله ته یا الله دا عذاب لك آسان کا. قیل بو تویل شي اخرجوا الى الساحل، بس دی جهنم دی غاړه ته وځي، د جهنم دی غاړه ته وروځي، دون اجازت په میلاو شي. فیخرجون، اغیب دی جهنم دی غاړه ته راوځي، نو تاخذهم الهوام بشفائهم ووجوههم، دا حشرات چې کومه تريد ازند سر زهري لزناور دا په دې شونډو پسې ونخلي، په دې مخونو پسې به ونخلي. وما شاء الله، څومره چې د الله خوښي به وتیاغي بیرته درې شدی به منډ کی. فیستغیثون فرارا منها الى النار، دی به پریاد وکي الله تا او تختی باندې بیرته ورته و تختی چې دینه خدا اور خده ورته بیرته و تختیږي. نو یسلط علیهم الجرب، په دا ټیم کې په دې باندې بخارخ ولګي، ځان بګری دا جهنميان. فیحک احدهم جلده، یو تن هغه خپل دا بدن د سیګری حتی یبدو العظم، تر دې چې اړوکي به راښکاره شي، ځان به ګری حتی چې اړوکي به راښکاره شي. فیقول احدهم یا فلان، یو تن به پکې دی بل تو یې پلانیا، هل یؤذیک هذا، تا ته دا ضرر رسي، تکلیف کیده، مشکل شته کنه؟ هغه وایي چې نعم، او ډېر غټ تکلیف دی، دا خو ډېر غټ غم دی. فیقول ذلک، نبی ابو العکس ته وایي ذلک لما كنت تؤذي المؤمنین، دا تکلیف تا ته بدی وجه میلاو دی چې نن دا غوښې ته د ځان اړې او اډوکي دې راښکاره کړه، دا په دې وجه باندې بما كنت تؤذي المؤمنین چې تا مؤمنانو ته ضرر رسولی و،
تا مؤمنان په تکلیف کړیو، تا مؤمنان خفه کړیو، تا له مؤمنانو زړه ته درد رسولی، تا مؤمن جوړولی دی، تا مؤمن په غم کې اخته کړی دی. نن دقه سزا چې تا ته میلاویږي. ای زما وروڼو، کلم چې تاسو چاله تکلیف ورکوئ، لاول دا عذاب بخته کوي چې دې برداشت کولی شي که نه شي کولی. خپل پیش مخکې کې ته خپله پارټي او تنظیم ته مخکې کې په یو مسلمان ته څه الزام لګې، زر هغه ته ورکې. دغه خور و مور ته کنځي، لاول دا عذاب برداشت کولی شي که نه شي کولی. کار دې څه دی، لږ په آرام باندې کښېنه، د الله بنده ټیم د څه کم پاتې دی، وخت د څه کم پاتې دی. ستا د الله څه مخامخ کېدل دي. ټوله دنیا بادشاهي مې تاله درکړه، څو پورې به ژوند دی؟ تا ته به څو پورې ژوند میلاوي دلته؟ عقل زموږ نه کم ځای ته لاړه. یو څو ورځې ژوند هغه موږ په دې فضولیاتو کې، په دې لهویاتو کې موږ تېر کړ. یو پسې پروپیګنډه کړې ده، بل پسې پروپیګنډه کړې، یو شرمولی بل شرمولی، او خپل آخرت په زور باندې موږ تباه کوو. ډېر خلک تلي دي خاورو خوړلي، ورشئ وګورئ دې قبرونو ته ورشئ که نه لږ. ډېر خلک دې خاورو خوړلي دي. نن راشه اول چې کله د چا خلاف یو خبره کې، د چا خلاف قلم اوچتې، د چا خلاف چې ته په فیسبوک کې په واټساپ باندې لیکل کې، لاول ځان وتله چې دا زما خبره دا ماله به تکلیف راکوي که به نه راکوي په ورځ د قیامت باندې. دا زما لپاره جایز ده او که نه ده جایز؟ ولې مسلمان خفه کې؟